موږ چې دا دونه ځوانې ګلورینې قربانۍ ورکړې هم په دې ارمان مې ورکړې چې اسلامي نظام سچا اسلامي نظام سل په سل کې اسلامي نظام بنافذ کړو چې زموږ په یو بېشته کې سایې په ټوله دنیا دې په دواړو غوږو باندې واوري په الله قسم که مې تر یوه نقطه تر اسلام تیر کړي زر واره ټوټه ټوټه کېدو ته تیار یو الحمدلله ملګري ټوټه ټوټه ولاړه او زموږ ته بد خوند ولا راکوي چې روغ پسې ولاړ شو دا ملګري به بیا څه راته وایي په اشرګاه کې تاسو روغ رالاست موږ پر دې دین باندې ځانونه قرباني کړو تاسو تنزل وکړئ د کافرانو سره مې خبرې ومنلې موږ د دې اسلام تاسو راته ویل هر اختریز پیغام مې وګورئ چې سل په سل کې به سچه اسلامي نظام نافذ کړو دا خو زموږ د خولې ویناګانې دي چلېدلې دي دا به جاري کوو انشاءالله العزیز ښځو ته وایي د خدای په خاطر که د چا مور یې که د چا خور یې که د چا لور یې که د چا بیبي یې د رسول الله صلی الله وسلم طریقه را سره وم د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه نازنینه لور دا چې د دنیا څخه ځي عجیبه زنانه ده ګوري فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کیږي هغه اواز کوي حضرت علی کرم الله وجهه ته وایي راسه هغه یې راوغوښتی وایي ښایي چې نن زه د دنیا څخه ولاړه سم حسنین به نازه الله اکبر قسم په خدای امارت اسلامي د دې دا ملګري نه دي دا پوهان خلک عجیبه پوهان خلک دي ډېر مشران دا استشهادیان ظلمیان دا قهرمانان د دنیا دا اتلان و غازیان د دنیا دا د رسول الله وروستنۍ معجزه دا تاسو تعقیب کړئ چې کله رخصت اخلي د سترګو څخه یې اوښکې راځي درې خبرې شاته پرېږدي خبره دا پرېږدي پام چې زموږ د وینو سره خیانت وي یو خبره دا پرېږدي ګورئ چې اسلامي نظام باید نافذ کړئ درېیمه خبره چې کم چا به بچان درلوده نو هغه به هم ویل چې کله کله زموږ پر بچانو باندې پوښتنه وکړي او زما په فکر خو زه هغه مجاهد نه بولم چې په شهیدانو پر بچانو پوښتنه نه او څنګه یې د سړي غیرت برداشت کړي که نه غیرت یې هم ولاکه برداشت کړي زموږ یو ملګری دی بله ورځ مې دلته دا خبر وکړ 3 ورونه یې درلوده 3 سره شهیدان شول د 300 بیبیانې پاتې سوې 300 اوس دی ما ته وایي زه په ټوله وخت چې دی شهیدان سوي دي کور ته خپلې کوټې ته د ورځې نه یم کړی او چې دی شهیدان سوي دي دا خپل زوی مې په غېږ کې په بېلاکه راټینګ کړی دا ولې وایي دا د دې په خاطر چې د ورځې ورسمه دی نه وي چې ورېندارې ته په ذهن کې څه ور وګرځېږي چې که زموږ خاوندان وایي نو هغه به هم د ورځې راکلی کوټې او بچی ځکه نسم راټینګولی زوی ځکه نسم راټینګولی په غېږ کې چې هغه وراره ته وګورم هغه داسې خړککی غوندې ولاړ وي نو زه وایم ده ته په ذهن کې ور ونه ګرځېږي که زما پلار وایي نو زه به هم داسې په غېږ کې راټینګ کړی وای نو مجاهده دا یوازې د دې مجاهد 3 ورونه نه وه چې په شهادت ورسېده زموږ کورونه ټول د شهداو د بچانو ډک باید موږ تاسو دې ته متوجه یو ګورئ مجاهدین دا چې دا کمې قربانۍ ورکول سوې دا د اسلامي نظام د قائمولو په خاطر باندې ورکول سوې اسلامي نظام به نافذ کوو د خیره جرأتمن وسي ژوندي وسي حساس وسي ځیرک وسي چې در څو مې نافذ کړی نه تر هغو یې پرېږدو نه حیات ساتي موږ ولاکه یا د چا څه بیریږو ولاکه یا د چا څه شرمېږو دا یو سر دی چې چیرې یې غواړي هلته یې ولاکې پټوو هم یې پټوو هر ځای یې ګرځوو که راځي دي دا ښه یاد ساته او د دې لا هم کله کله ولاد څه دغه را سره پیدا سي چې دا شهادت ولې دونه ځنډېږي ولې ځنډېږي در ابده دنیا خو خوشحالي ورته که په کار ده چې سړی ولاړ شي د دنیا سه او عقیده مې هم دا ده چې انشاءالله العزیز چې کله ولاړو دا روح هسې د بدنت بیل سي بیا به در دې ډېر په استراحت وي د خیر ولې شکر دی زندګي مې صفا تېره کړې ده ژوند مې د الله تعالی په عبادت کې تېر کړی دی یوه خاشه مې د دنیا پر دا یوه پر دا بله ولاکه ایښې الله پاک خو غیرتمن ذات دی غیرتمن خلک یې خوښ د شیخ مولوي عبدالبصیر صاحب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست که دا ستاسو اول راتګ وي هیله ده چې زموږ چینل سره شریک کړئ او د بیا خبرېدو بټن هم